ملګرو سلامونه. پر بایسیکل سپورم. دا زما بایسیکل دی او دا ورسره یو سطل یا یو لوښی چې هر څه یې بولئ. نن زه به لږې شیدو پسې شیده یا شیدې نو طبیعي شیدې دي، ښایسته فارمونه دي، غټې غټې غواګانې پکې ولاړې دي. نو هغلته بیا تازه شیده رالوشي د غواګانو نه بس منګي یو کیلو شیده په 1 یورو باندې ورکوي. نو زه 5-6 الا 18 پورې دغومره لیتر اخلم، 10 یا 8 یورو کېږي. بیا د یوې هفتې لپاره ته استفاده کوم. کوچ، ماسته، پیروی، شیدې چې ماستې، شوملې، بس دا هر څه ونه بیا په قراره جوړوو. نو زه له خپل بایسیکل سره زم چکر وام او دې چکر کې تاسې هم له ځانه سره ګډوم. سړک په سر باندې ولاړم، دلته کور نه راووتم. نو ځئ ما سره لږ چکر ووئ، تاسې باندې فارم ګورم، شیده در باندې ګورم، بېرته راځو، یو څو شیدې را سره اوسئ. ما خپل سفر له دې ځایه پیل کړ او ما ویل چې تاسو باندې دا منظره هم وګورم. نو دغسې لاره مې سیخ کړه، روان یم خپل مسیر باندې، ځکه تاسو ته پته لګېږي چې لږ هم بدل له خوا دې خوا لاړ شي نو که بل موټر وهلي یا پولیس یې ولیدې په دغسې حالت کې نو بیا کیسه خرابېږي. بس دغسې مې دغه خپل د بایسیکل کومه لاره چې ده هغه مې نیولې ده او روان یم او دغسې غټو څلور لارو باندې ورتېرېږم. خو بایسیکل مې تیز نه دی، زه سلو روان یم. خو دا چې لاره لږه ډېره وه نو په دې خاطر ما ویل چې تاسو به ستړي شئ، ځکه مې نو دغه کې رفتار مې د سپیډ مې د تیز کړ. دغسې روان وم، خواوشا ډېرې ښایسته منظرې دي او کله کله زه یو چکري پرته له دې چې شیده واخلم په دې لارو کوڅو باندې ګرځم. دلته ډېرې ښایسته سیمې دي، ښایسته منظرې دي، ځای د خلکو موټرې ولاړې دي او ځینې کورونه ډېر ښکلي ډیکوریشن شوي دي، خواوشا ډېرې ښایسته رڼاګانې وي. نو دغسې موسمونه او دغسې کورونه سخت خوند کوي. خپل طبیعت، زما طبیعت دغسې دی. خو بس دغه څلور لارې ته چې رسېږم نو دلته یو موټر سره مې لږ ردو بدلم شوم او خو خیر ورنه تېر شوم او عمومي لاره مې پرېښوده او په یوه کوڅه کې ورتاو شوم. نو په دې لارو کې اوس لږ ډېر بلد شوی یم، په بایسیکل تګ باندې سړی بلدېږي. نو دغسې زه دې فارمونو ته ورداخل شوم. دا ځای چې ګورئ دا خواوشا فارمونه دي او دلته یو ماما له خپل سپي سره روان دی. دا خلک د سپو ډېر شوقین دي. مخامخ یو بل هم را روانو او په راتلو کې هم زه یو 2-3 سپو لږ وډار کړم، خو یو سړي ویله چې دا خوراک نه کوي، مال زه صحیح ده. نو دغه یو 3 کسان نور مخې ته راله، دوی هم دغه د شیدو پسې، مستو پسې، شاتو پسې راځي او زه بیخي دلته نو راورسېدم د فارم ته، کوم ځای کې چې شیده باید زه واخلم او قرار مې خپل بایسیکل دغه طبي څنډې ته ودروه او خواوشا منظره مې هم لږه راواخیسته. دلته چې لږ دې خوا رالم نو غواګانو ته ګیا اچول شوې ده او بېغامه لګې دي، ګیاګانې خوري، واښه خوري، دا چې څه خوري نو والله اعلم. خو ښې ښایسته لګې دي. وخت ما وچه ډوډۍ ټوله کړې وه او دې خلکو ته رالم، مالکه وچه ډوډۍ غواګانې ته ورکوئ. دوی ویله چې نه، هغه بیا هاضمه د دوی خرابوي. ښه مال زه صحیح ده ترې راغلم او بس دغلته دننه ننوتم. ما نه څو کسان مخکې وو، د هغوی په اجازه باندې مې یو انځور نیم هم واخیسته. هغوی ته مې ویله چې اجازه ده، وایي بالکل اجازه ده. نو دغسې بیا زما نوبت راغی او ما 15 لیتره ورته وویل او هغه مدم چې کومه وه هغه هم وکړه. دغه دی نو 15 لیتره شیده مې واخیسته. ډېر مې واخیستی شو، خبره دا وه چې تازه وه. نو تاسو دا ماښامنۍ ساحه هم وګورئ، یو ډېر فیورټ یو ښکلی موسم جوړ شوی دی. موږ پکې دا د تازه شیده راونیول، که خیر د تلو سره به داسې ښه چای ورنه جوړ کړو. او دا دی زما بایسیکل هم ولاړ دی. نو زه به اوس کور ته لاړ شم په خیر. نو ډېره مننه چې تاسو ما سره دا ویډیو وکته. ښې چارې، ښه وختونه.